جاوید امرخیل ویلي په لندن کې خپل کنسرت د کابل د غمیزې په درناوي لغوه اعلانوم. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د هیواد مشهور سندرغاړي او ملي هنرمند جاوید امیرخیل اعلان وکړ چې په ګران وطن کې د روانې غمیزې ټپیانو او یتیمانو په درناوي یې په لندن ښار کې خپل ځانګړی کنسرت لغوه کړی دی. امیرخیل ویلي چې د مارچ پر 21 په لندن کې کیدونکی کنسرت د هیواد د ناوړه وضعیت او د کابل د وروستیو پیښو له امله د ماتم په نښه لغوه کوي. نوموړي قربانیو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په افغانستان کې یې د شخړې د ټغر د ټولېدو دعا کړې ده. امیرخیل له هغو هیوادوالو چې ټیکټونه یې اخیستي وو غوښتنه کړې چې د خپلو پیسو بیرته ترلاسولو لپاره اړوند ځای ته ورشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.